ټرمپ غټ لیونتوب ته ځان اچولی دا چې ولې او څنګه ویډیو ګورئ خبر به پرې شئ. امریکا هغه هیواد دی چې ټوله نړۍ یې په غم سره ککړه کړې ده. هر هیواد ته یې چې لاس اوږد کړی هلته یې تباهي، بربادۍ، ناورین او ستونزې رامنځته کړي دي. امریکا نورو ته نارې وهي چې قانون عملي کړئ، خو خپله هغه کارونه کوي چې هیڅ انسانیت کې روان نه دي. دا اوس دلته ښکاره رایې اشرف غني ګټلي دي، خو امریکا بیا هم وایي چې عبدالله د لږ حکومت کې سره شریک کړي. حال دا چې هیواد کې کلنټین بیخي ورکه ده او د ټولو خلکو باور دا و چې ټرمپ به ښه غټه ماته خوري. اوس تازه د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې هیواد یې د سپوږمۍ د قانون ایستل پیل کړي. پوهاند بنجامین وایي لیتیم یا کوبالټ په څیر فلزات چې تاسو ورته اړتیا لرئ تر ډیره په چین، روس او کانګو کې پیدا کیږي، خو ترلاسه کول یې ډیر ګران دي. نوموړی زیاتوي چې نړۍ کې له مختلفو اکمالونکو د دې فلزاتو ترلاسه کول پیچلي ځکه دي چې هر یو یې جلا جلا اصول لري. ولسمشر ټرمپ سپوږمۍ کې کیندونو پریکړې سره د نړۍ له نورو سیمو امریکا ته د کانونو رسول کمیږي. بنجامین وایي امریکا لوبه بایللې ځکه چین او روس په څیر هیوادونه ترې مخکې دي. چین له خپلو کان کیندونو ترلاسه شوي توکي نړۍ ته تیاروي. سپوږمۍ کې کان کیندل د ټرمپ په څیر خلکو ته ځکه جالبه ده چې هلته چین لاسرسی نه لري، نو امریکا به څنګه وکړي. د ولسمشر ټرمپ واکمنېدلو سره د امریکا او چین ترمنځ ناندرۍ زیاتې شوي او ښاغلي بنجامین وایي دا د ټرمپ لپاره د واک او ځواک د زوال وخت دی. اوس ټرمپ دا هم ویلي دي چې امریکا د هیڅ چا اجازې او کوم قانون ته ضرورت نه لري، خو بنجامین وایي سپوږمۍ کې کان کیندلو لپاره پکار ده چې ځمکه کې د کان کیندلو اوسنی بهیر تخنیک ته پرمختګ ورکړل شي. سپوږمۍ ته د کان کیندلو وسیلې رسول سخت مشکل دي ځکه پکار ده چې اول ګاز او د اوبو تل کې اوسنیو کان کیندونو ته پرمختګ ورکړل شي او له هغه وروسته یې بري سطحې ته واستول شي. دا هم وایي چې سپوږمۍ کې کیندنه به لږ تر لږه له 10 تر 15 کلونو وخت وغواړي او بل دا چې راتلونکي یې په سرچینو او نورو عواملو پورې اړه لري. درنو لیدونکو مننه چې ویډیو مو تر پایه ولیدله. که ویډیو مو خوښه شوې وي حتما یې لایک کړئ. که د ټرمپ په اړه کوم نظر لرئ زموږ سره شریک کړئ. تر بلې ویډیو په لوی الله مو سپارم. الله مو مل شه.